میشه. همین حالا بله، سلام بیننده های عزیز. این هم مراسم رسمی انتقال جنازه ناتسی ناکامورا، یکی از ژاپنی های بشردوست که در افغانستان در نتیجه فعالیت‌هایش هدف تیراندازی افراد نامسلح قرار گرفته بود. این فرد حالا دوباره به کشورش انتقال داده می شود. رئیس جمهور نیز در این پروگرام شرکت کرده است و احترامانه جسدش را به کشور خودش می فرستاد. ناکامورا حدود 30 سال در افغانستان پی هم در عرصه فعالیت‌های بشردوستی اشتراک داشته است. وی رهبری یکی از مؤسسات ژاپنی را در افغانستان روی دست داشت که از سالها بدین سو برای افغانها خدمات صحی فراهم میکرد. تمام تلاش‌ها و خدمات ناکامورا را افغانها هیچگاهی فراموش نخواهد کرد. همچنان وی تابعیت افتخاری افغانستان را نیز با خود داشت و یکی از دلایل است که پرچم افغانستان بالای جنازه وی نیز فرش و هموار شده است. حالا جنازه را در همین جا میگذارند و پیکر ناتسی ناکامورا را رئیس جمهور افغانستان نیز که در آن اشتراک کرده است. بله بیننده‌های عزیز، همانطور که شما نیز میبینید بالای پیکر ناکامورا بیرق سه‌رنگ افغانستان نیز قرار دارد و رئیس جمهور افغانستان رسما در این مراسم اشتراک کرده است. سفیر صاحب ژاپن پول مشرقی مشران پول د افغانستان وطنوالو نن واقعا د خوشنۍ ورځ ده. ډاکټر صاحب ناکامورا هغه ستر شخصیت و چې خپل ټول ژوند د ولس د افغانستان د ولس د ښېګڼې د محرومترین اقشارو د قوي کولو او د دې وطن د آبادولو دپاره وقف کړ. دوی په پښتو باندې داسې تسلط پیدا کړ چې هیڅ چا توپیر نسو کولی چې دی پښتو ژبې سره مورنۍ مینه ونه لري. یوه مقوله یې درلوده چې دا لیوني اوبه د کنړ سیند چې چا خوندي کړي نه وو، لیونۍ اراده او لیونۍ مینه غواړي او د دې له برکته سلها زره انسانان پس له وچکالي نه په پښو ودرېدل، سلها زره ونې شنې سولې او د کنړ د سیند قهرجنې اوبه آرامې سولې او وسیله د نعمت وګرځېدل. نن زه ټول افغانستان ولس ته ځکه دی جاپاني الاصل افغانو او د افغانستان اتلو تسل وایم او همدارنګه د جاپان ولس ته ځکه دی د جاپان د ولس اتلو او د مینه انسان سره وه. د تفکیک نه پیژانده، خپل ژوند د انسانانو او خاصتا د افغانانو چې ډېر ځپلي وو وقف کړی وو. د قاتلین به جهنم ته ځي او د افغانستان اتل اردو پولیس او امنیت به دا خائنان پیدا کوي او د قانون منګولې ته یې ورکوي. د کورنۍ ته او ټول د جاپان ولس ته او جناب سفیر صاحب او د جاپان معظم امپراتور او صدر اعظم ته د افغانستان د ولس خواشیني او همدردي څرګندوم. پوهېږم چې د دروغ به موږ ته ګوري او د دې پروژو تکمیلول غواړي او دا پروژې چې عملي سوي دي په پس له دې نه د ډاکټر ناکامورا په نوم باندې نومیږي او انشاءالله تعالی نور یادونې به دوی ته کوو. خدای دې د کورنۍ
که صبر ورکی د ژاپن ولس د همیشه خواخوږی ساتي او د ژاپن د نوي امپراتور دوره د ښېګڼې او هوسایي دوره یي. So I always wanted to have a fallback plan, you know, and so when it became more and more apparent as I got older how what a long shot a career in music or in entertainment was, I was like, well, then my fallback will be I'll be an entertainment lawyer and somehow, you know, weave my way into a creative part of it. So that was really kind of the motivation for, you know, getting accepted to law school, but I never really wanted to go. But so musician at heart, rock and roll. And you've always been on the move. I see where you worked for creative artists in LA for a little while, but you're from Atlanta and you met the band Better Than Ezra, those guys, when you were at Louisiana State University. So you've been doing a lot of good. So I was born in Atlanta and lived بله بیننده‌های عزیز، همانطور که تماشا کردید رئیس جمهور افغانستان مراتب تسلیت خود را بابت کشته شدن این فرد بشردوست ژاپنی برای خانوادهش و مردم ژاپن ابراز کرد و در حال حاضر هم رئیس جمهور افغانستان قطعه را معاینه می کند و قطعه تشریفاتی ارگ ریاست جمهوری نیز در حال معاینه کردن است. و حالا هم پیکر این فرد بشردوست به سوی طیاره انتقال داده می شود. پرچم سه‌رنگ دولت افغانستان همچنان بالای پیکر وی قرار دارد. حکومت افغانستان تعهد سپرده است که قاتلین این فرد را پیدا خواهد کرد و اونا را به پنجه قانون خواهد سپرد. این چرخ موضوع قدم مارش بله بیننده‌های عزیز، جمهور افغانستان از اراده قوی ناکامورا در عرصه مهار آبهای افغانستان و کمک‌های بشردوستانه وی قدردانی کرده است و از تمام تلاش‌های وی قدردانی کرده است و تمام فعالیت‌های وی را ستایش می‌کند. ناکامورا از 30 سال بدین سو در افغانستان در عرصه کمک‌های بشردوستانه همکار بوده است. وی همچنان برای جلوگیری از خشکسالی در افغانستان، بخصوص در شرق افغانستان و گسترش پروگرام‌های آبیاری در ولایت‌های کنر و ننگرهار تلاش‌های زیادی کرده است. و همچنان بالای دریای کنر نهرهایی را آباد کرده است که جلو ریختن این آب‌ها به همسایه‌های افغانستان گرفته شود.